به شو د پاکستان اړوند خبر ته. د پاکستان سوپر لیګ ته 3 افغان لوبغاړو په پلاټینیم کټګورۍ کې نوم لیکنه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 3 تکړه او نامتو لوبغاړو د پاکستان د کرکټ په راتلونکي سوپر لیګ کې د لوبېدو په موخه په پلاټینیم کټګورۍ کې نوم لیکنه کړې تر څو یې په بولۍ کې لوبډلې واخلي. د پاکستان سوپر لیګ پر خپل رسمي ټویټر باندې د یکشنبه په ورځ په پلاټینیم کټګورۍ کې د بهرنیو لوبغاړو نوملړ خپور کړ چې پکې راشد خان ارمان، محمد نبی ساحل او مجيب الرحمن صدران هم شته. تر اوسه پورې د پاکستان سوپر لیګ د بهرنیو لوبغاړو یوازې پلاټینیم کټګورۍ اعلان کړي او ممکن په نورو کټګوریو کې هم یو شمېر افغان لوبغاړي شامل وي. د پاکستان سوپر لیګ شپږم پړاو لوبې د روان 2020 کال په مارچ میاشت کې پیلېږي، خو د لوبغاړو د پیر مراسم یا بولۍ بیا د راتلونکي یکشنبې په ورځ ترسره کیږي.